الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيز العظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مخکې سبق کې خبره وشوه د سورتونو تعداد یو سل او څوارلس سورتونه دي. شپږ اتیا سورتونه پکې مکی دي، اته ویشت سورتونه پکې مدني دي. نن سبق کې تعداد د آیاتونو د قرآن پاک اور سره تعداد د کلماتو د قرآن پاک او تعداد د حروفو د قرآن پاک. تعداد د آیاتونو د قرآن پاک شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته، شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته. دا روایت نقل دی عائشې رضی الله تعالی عنها. تعداد د کلماتو د قرآن پاک شپږ اویا زره دوه سوه پنځوس. تعداد د کلماتو د قرآن پاک کلمات خو نور پیژنئ. الحمد دا یوه کلمه ده، لله دا بله کلمه ده، رب بله کلمه ده. نو ټول قرآن پاک کې تعداد د کلماتو شپږ اویا زره دوه سوه پنځوس. دا قول د امام مجاهد رحمه الله دی. دا قول د امام مجاهد رحمه الله دی چې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما شاګرد دی. دوم قول جلال الدین سیوطی رحمه الله په الاتقان کې ذکر کړی دی چې د تعداد د کلماتو اووه اویا زره نهه سوه څلور دېرش دی. اووه اویا زره نهه سوه څلور دېرش دی. دا جلال الدین سیوطی رحمه الله په الاتقان کې ذکر کړی دی. تعداد د حروفو د قرآن پاک په ټول قرآن پاک کې حروف درې لکه درویشت زره شپږ سوه یو اویا دی. قرآن پاک کې ټول حروف درې لکه درویشت زره شپږ سوه یو اویا دی. دا قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. په قرآن کې تعداد د فتحاتو څومره زبرونه پکې راغلي دي علماو خواري کړې ده. قرآن پاک کې تعداد د فتحاتو یعنی څومره زبرونه پکې راغلي دي پنځه څلوېښت زره درې سوه څلور دېرش، پنځه څلوېښت زره درې سوه څلور دېرش. دا په قرآن پاک کې فتحې راغلي.
تعداد کسراتو قرآن پاک کې څومره زیرونه راغلي 9,502 ټول قرآن پاک کې کسرات 9,502 دا په قرآن پاک کې کسرې راغلي علماء خواري کړی ده د قرآن پاک زور او زیر دیم شمار دي زمات تعداد د زماتو قرآن پاک کې څومره پیشونه راغلي پښتو کې هم ځکه درته وایم چې عام مسلمانان هم پې پوه شي زمات یعنې پیشونه قرآن کې څومره پیشونه راغلي 8,804 8,804 دا پکې زمات راغلي اور پسې مدات قرآن پاک کې څومره مدونه راغلي تعداد مدات مد خو تاسو پیژنئ مد متصل او مد منفصل لوی مد لګېدلی عام مسلمانان ورته مد وایي موږ تاسو ورته مد وایو خو هغه کې بیا اقسام دي تعداد د مداتو 1901 تعداد د مداتو 1901 تعداد د شداتو شدونه قرآن پاک کې څومره شدونه راغلي 1252 قرآن پاک کې ټول شدات 1252 راغلي تعداد د رکوعات قرآن پاک کې څومره رکوګانې راغلي د رکوع په مطلب باندې لږ بځان پوه کړو دا یو مشهور قاری و هغه قرآن پاک په تراویح کې لوسته دا د صحابو زمانې نه دا رکوګانې وروستو زمانه کې لګېدلي دي یو مشهور قاری و تراویح کولې نو چې کوم ځای کې دا د رکوع علامه لګېدلې ده لکه 15 آیتونه ځینې ځای کې وي ځینې ځای کې 10 آیتونه رکوع برابر شوي نو په دقه ځای باندې رکوع کړی ځکه ورته رکوع وایي 10 آیتونه یا 15 آیتونه رکوعګانې مختلفې ځینې کې آیتونه ډېرې ځینې کې لږ وي نو چې کوم ځای ته دی رسېدلی هلته یې رکوع کړې دقلته یې دا نشانه لګولې بیا دا رکوع کې 3 قسمه لیکل کړي برم لیکل کړي میز کې هم لیکل کړي لاندې هم لیکل کړي اب درته بیا ذکر کوم نو دا رکوګانې ټول قرآن پاک کې 540 رکوګانې دا پتوی علمګیري لیکلي 540 رکوګانې په قرآن پاک کې موجود دي او بیا دا لیکلي دي علماء چې که حافظ د قرآن په روژه کې په رمضان کې الحمد پسې چې شروع کی هر رکعت کې چې یوه رکوع وي یوه رکوع وي روزانه 20 رکعاته تراویح دي په هر رکعت کې د یوه رکوع وي نو 28 د رمضان باندې به قرآن ختمېږي دومره ښکلې طریقه ده نو حافظانو لم پکار دي موږ حافظان اکثر داسې کوي چې په منډه باندې قرآن پاک تلاوت کوي نه پې قاري صاحب پوه شي او نه پې مقتدیان پوه شي نو داسې ختمونو نه اجتناب پکار ده په ښې طریقې باندې قرآن پاک پکې ووایه قرآن باندې هم ښه پوه شي پکې مسلمانانو ته هم خیر رسېږي تا ته هم خیر رسېږي هر رکعت تراویح کې یوه رکوع وایه نو په 20 رکعاتو کې
شل رکوګانې شوې، نو چې 20م د رمضان راځي له خیره سره قرآن باندې ختم کړی. دا ډېره ښکلې طریقه ده. نو ټول رکوعات 540 رکوګانې دي. دا فتاوی علمګیري دا مسله ذکر کړې. قرآن پاک کې ټولې سجدات په قرآن کې ټولې سجدې 14 سجدې دي. موږ او تاسو طالبان خو پې پوهېږو، خو موږ عوام هم زه مد نظر نیسم چې عام مسلمانان هم پې پوه شي. ټولې سجدې په قرآن پاک کې 14 سجدې دي. علماء یو مسله ذکر کړې ده، که د چا چېرته یو مشکل وي او د هر چا څه مشکلات څه ناڅه مشکلات وي، دا 14 سجدې چې قرآن پاک کې مختلفو صورتونو کې ذکر دي، هر ځای دې راړې سجدې دې شروع کړي چې کوم آیاتونو کې سجده ده، هغه سجده آیات دې تلاوت کړي. کوم صورتونو کې لکه دې ځای چې قرآن پاک شروع کوي سوره رعد کې شروع کېږي، نو چې کوم ځای باندې سجده یې لیکلي وي هغه آیات تلاوت کړه. هر صورت کې هغه آیات تلاوت کوه. نو 14 آیاتونه د سجدې به ته په یو مجلس کې ووایې، نو دا 14 سجدې در باندې واجب شوي. اوس به ودرېږي، دا 14 سجدې به وکړې. سجدې طریقه نور به درلې ځي. دا 14 سجدې په یو مجلس کې وکوئ، او هغه نه بعد 3 کرته درود شریف به ووایئ، او بیا به لاس پورته کړي. اول به د الله پاک تعریف بیان کړي چې الله پاک لوی ذات دی، خالق کائنات دی، ټول مخلوق تا پیدا کړی دی. څومره چې د الله تعالی صفت کولی شي الله تعالی پې خوشحالېږي. هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایه، او بیا د خپل حاجت دپاره دعا وغواړه. نو علماو ذکر کړي چې دا عمل څو وکړي الله تعالی مشکل حل کوي. نو ټول 14 سجدې پکې دي. دا تعداد د آیاتونو کلماتو د حروف من ذکر کړه، دا مفسرینو ذکر کړي دي. نو ما هم درته ځکه ذکر کړه، فایده ده پکې، فایدې نه خالی نه ده. د قرآن پاک تعریف موضوع غرض، د قرآن پاک تعریف موضوع او غرض. د قرآن پاک تعریف څه شی دی او د قرآن پاک موضوع څه شی دی او د قرآن پاک غرض ورته وایي، غایه ورته وایي، فایده ورته وایي. موږ او تاسو د قرآن پاک ترجمه کو، تفسیر یې کو، په دې کې څه فایده ده؟ تعریف دی قرآن پاک. زموږ او ستاسو اصول فقه کتابونو تعریف داسې ذکر کړی دی: هو الکتاب المنزل، هو الکتاب المنزل علی الرسول علیه الصلاة والسلام. دا یو کتاب دی چې نازل کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. هو الکتاب المنزل کوي که هو الکتاب المنزل وي، دواړه جایز دي. علی الرسول علیه الصلاة والسلام. المکتوب فی المصاحف، چې لیکلی شوی دی په پاڼو کې. المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا. المنقول عنه چې نقل کړی شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، موږ ته نقل شوی دی نقلا متواترا، په نقل متواتر سره. نقل متواتر دې ته ویل کېږي چې په هره زمانه کې قرآن پاک دومره خلکو نقل کړی دی، دومره خلکو
چې د هغه د تعداد اندازه څوک نشي کولی او نه په هغې باندې څوک دا ګمان کولی شي چې العیاذ بالله دوی به دروغ ویلي دې ته تواتر وایي ان منقول عنه نقلا متواترا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی په نقل تواتر سره یعنی موږ ته خپل نیکونو را نقل کړی موږ ته خپل پلرونو نقل کړی زموږ پلرونو ته نیکونو نقل کړی داسې زه تر نبي علیه الصلاة والسلام پورې او وهو اسم للنظم والمعنى جميعا هو اسم للنظم والمعنى جميعا قرآن نوم دا د لفظم دی او دا د معنام دی لفظ تم قرآن ویلے کی الفاظ الحمدللہ او معنی تم قرآن پاک ویلے کی لفظ د قرآن په قرآن کې معرب 58 کرته راغلی دی لفظ د قرآن القرآن معرب چې الف لام په داخل کې القرآن دا 58 ځله راغلی دی او بغیر د الف لام نه یعنی منکر نکره لس ځله راغلی دی موضوع د قرآن پاک د قرآن پاک موضوع التوحید توحید دی توحید ویلے کیږي وحدانیت یووالی دی الله تعالی قرآن پاک خلقو ته دا الله رب العزت توحید خی او توحید طرف ته دعوت ورکوي دا د قرآن پاک موضوع ده التوحید اوس توحید څه ته ویلی کېږي د توحید تعریف هم یاد کړئ علامه طبطزانی په شرح مقاصد کې دا تعریف ذکر کړی دی اعتقاد و عدم تشریکی اعتقاد و عدم تشریکی فی الالوهیت و خواصها علامہ طبطزانی رحمه الله د توحید تعریف دا ذکر کړی دی اعتقاد و عدم تشریکی عقیده وساته چې الله پاک سره شریک نشته اعتقاد و عدم تشریکی اعتقاد دا عقیده وساته دا خبره به پزړه کې غوټکه چې عدم تشریکی چې الله سره شریک نشته په الوهیت په الوهیت کې د الله رب العزت په ذات کې د الله سره څوک شریک نشته په الوهیت یعنی د الله په ذات کې الله پاک سره شریک نشته و خواصها خواص جمع د خاصتون دا مراد نه صفات دی الله تعالی دی د الله رب العزت په صفاتو کې الله پاک سره څوک شریک نشته د الله تعالی ذات او د الله تعالی په صفاتو کې الله پاک سره هیڅ څوک شریک نشته سادی رحمه الله د توحید تعریف ذکر کړی په ګلستان کې هغه دا شعر را نقل کړی دی موحد چې برپای ریزی زرش چې پولاد هندی نهی بر سرش امید و حراسش نباسد کس همینست بنیاد توحید بس ګلستان کې سادی رحمه الله دا نقل کړی دی موحد چې برپای ریزی زرش هغه انسان چې هغه د الله تعالی منون کې دی مسلمان دی منون کې دی چې دغه په پښو باندې زر وشیندي زر پې وشیندي چې پولادي هندي نهي بر سرش یا پولادي توره د په سر باندې ورته کېدی چې وجنم دی نو امید و حراسش نباشد یک کس نو امید د چا نه کوي نه ترس د چا نه کوي هېڅ چا نه ویلي عقیده به داسې کلکه ساتي نو امید د چا نه کوي او نه چا نه ډارېږي همین است بنیاد توحید بس دقه توحید
د بنیاد دی توحید دا او بس. نو سعدی رحم الله په دې شعرونو کې د توحید ذکر کړی دی. نو د قرآن پاک موضوع ده توحید دی باری تعالی چې د الله رب العزت په ذات کې، د الله پاک په صفاتو کې الله پاک سره هیڅ څوک شریک نشته دی. او قرآن پاک د همدغه مسلې نه بحث کوي. ځای په ځای به قرآن پاک کې ذکر کېږي چې مشرکین د عربو الله پاک سره شریک جوړ کړی دی، یهودو نصاراو الله پاک سره شریک جوړ کړی دی. قرآن پاک دا د عقایدو کتاب دی، د دغه توحید نه بحث کوي قرآن پاک. دا خو یو موضوع ده. علامه لوسی بغدادي رحمه الله یو بله موضوع ذکر کړی ده. هغه فرمایي چې د قرآن پاک موضوع الانسان من حيث انه مکلف بالشرائع. د قرآن پاک موضوع الانسان انسان ده، خو مطلق انسان نه. من حيث انه مکلف بالشرائع په دې حیثیت سره چې دی مکلف دی په احکامو د الله تعالی، د الله د احکامو پابند دی. نو قرآن پاک موضوع دومه موضوع دا انسان ده، خو من حیث انه مکلف بشرایع دی مکلف ده په شرایعو سره. شرایع جمع دی شریعت ده، مراد تینا احکام دی. دا الله رب العزت انسان د احکامو پابند ګرځولی دی. دی مهمل نه ده، د باندې الله رب العزت اوامر مقرر کړي چې دا به کوي، نواهی بعضې څیزونو نه منع کړي چې دا به نه کوي. نو په دغه حیثیت سره قرآن پاک د انسان نه بحث کوي. دریم نمبر غرض او غایه او فایده د قرآن پاک. غرض ورته ویلی کېږي، فایده ورته ویلی کېږي، غایه ورته ویلی کېږي. فایده د قرآن پاک څه ده؟ یو خو یې ګورې دغه فایده ده، په یو حرف باندې الله تعالی 10 نیکۍ ورکوي. څومره لویه فایده پکې ده. په 2 حروفو باندې الله تعالی 20 نیکۍ ورکوي، 3 حروفو باندې الله تعالی 30 نیکۍ ورکوي. دومره لویه فایده. خو یو فایده موږ او تاسو چې قرآن پاک ترجمه اوس کوو، د هغې فایده ده معرفت دی صحیح اسلام دی، چې ته صحیح اسلام وپېژنې. معرفت دی صحیح اسلام ده چې مرتب علیه دی، مرتب علیه دی، د فوز دی دارینو. یعنی قرآن پاک چې ترجمه دی وکړه، تفسیر دی وکړه، نو ته به صحیح معنی وکړې، اسلام وپېژنې. په دنیا کې هم کامیابي ده، بیا آخرت کې هم کامیابي ده. فائدہ معرفت دی صحیح اسلام دی، معرفت دی صحیح اسلام دی چې ته صحیح اسلام وپېژنې، چې مرتب دی په فوز دی دارینو باندې، په تقدیر دی عمل سره، یعنی اعمال به هم کوي. نو قرآن پاک ترجمه او تفسیر دی وکړو، معرفت دی صحیح اسلام به درته حاصل شي، او هغه مرتب دی په فوز دی دارینو. دنیا کې هم انسان کامیاب، آخرت کې هم کامیاب، په تقدیر دی عمل سره، یعنی عمل به هم ورسره کوي. دا تعریف شو او موضوع او غرض شو د قرآن پاک. راځو سورہ فاتحه ته. سورۃ الفاتحه دی سورہ فاتحه متعلق خبر وره. سورہ فاتحه مکی ده که مدنی سورت ده؟ زمونږ استادو په نسخو کې ځینو ته مکی لیکلي دي، ځینو کې مدنی هم لیکلي دي، خو اکثرو کې مکی لیکلي دي. یو مسله به دا واورئ چې سورہ فاتحه دا هم مکی ده هم مدنی ده. سورہ فاتحه دا هم مکی ده او هم مدنی ده. تفسیر مدارک والا فرمائی
چې الاصح انها مکیه و مدنیه. سوره فاتحه هم مکی ده هم مدنی ده. او بیا دا فرمایلی نزلت بمکه حين فرضت الصلاه. یو ځل دا مکه مکرمه کې نازله شوه چې کله مونځ فرض شو، چې فریضیت دې منظر راغی، نو یو ځل دا مکه مکرمه کې نازل شوی ده. نزلت بمکه حين فرضت الصلاه ثم نزلت بالمدینه. بیا په مدینه منوره کې دوباره بیا نازله شوې ده. کله؟ حين حولت القبلة الى الكعبه. کله چې تحویل دی قبله وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه هجرت وکړو، مدینه منوره ته لاړ. دا بخاری کې روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 یا 19 میاشتې بیت المقدس ته مونځ کړی دی طرف ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته تشریف یوړ، په مدینه منوره کې ګوري بیت الله دسه ده، جنوب طرف ته دسه ده، او بیت المقدس دسه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته تشریف یوړ، بیت المقدس دې طرف ته 19 میاشتې مونځ کړی. دې لپاره دا مونځ دې طرف ته کوو چې یهود او نصارا دوی اسلام ته میل شي، اسلام راوړي، ځکه د هغې قبله بیت المقدس ده. بیت المقدس دې طرف ته ده. کله چې 19 میاشتې پوره شوې، ځینې کسانو خو ایمان راوړه، خو ټولو یهودو نصارو ایمان را نه وړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو محله ده، هغې ته بنو سلمه وایي. دلته ام برا دا یو بیبي وه، ده ورته دعوت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې محلې ته راغی. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کوم دعوت کړی و، د غرمې ډوډۍ وخوړه. بیا د ماسپښین مانځه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ، د مسجد د بنو سلمه ته. دغه مسجد ته تشریف راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېده دې طرف ته. د ماسپښین 2 رکعاته یې کړي، 2 رکعاته یې وکړه. او السیرة الحلبیه هغې دا لیکلي چې د 3 رکعات رکوع ته هم نبي علیه السلام تللی. بهر حال یې 2 رکعاته رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ وکړو، یا خو یې 2 رکعاته کړي وو، د 3 رکعات رکوع ته هم نبي علیه السلام تللی. جبریل علیه السلام راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مانځه کې وویل چې تاسو مخ دې خوا واړوئ، نو دې خوا یې مخ واړو. هلته علماو ذکر کړي دي، ګوره دا صحابه دي، دا نبي علیه السلام دا چې مخ واړوي، ګوره نبي علیه السلام خو وروسته پاتې شو. نو هلته محدثینو دا لیکلي نبي علیه السلام راغلی دلته مخې ته ولاړ. دا تل راتل برای اصلاح صلاتو، لپاره د اصلاح د مانځه، په دې سره مونځ نه ماتېږي. نو صحابه ګورې داسې ولاړ دي، داسې مخونه کړه صحابه، او مخ نبي علیه السلام راغلی مخې ته ولاړ. بیا محدثینو لیکلي دي که دلته دا زنانه ورپسې ولاړې وې، اول خو روایتو کې شته ده چې زنانه ورپسې ولاړې وې که نه وې. که ولاړې وي نو ګوره چې داسې کې، نو ګوره چې مخ واړی، نو زنانه مخکې شوې، نارینه خو وروسته شو. نو هلته بیا فقهاو دا لیکلي دي که زنانه وي نو زنانه بېرته وروسته راغلې ولاړې. نبي علیه السلام دې خوا ته مخ واړه. په مدینه منوره کې مکه مکرمه یعنی بیت الله شریف دا جنوب طرف ته ده، ګورئ جنوب طرف ته ده. نو دغه ځای ته 2 رکعاته مونځ نبي علیه السلام بیت المقدس ته وکړو، 2 رکعاته مونځ یې بیت الله ته وکړو. په دې وجه باندې دغه جومات ته مسجد القبلتین وایي، مسجد القبلتین. اوله کې داسې و چې دې ځای کې دغسې محراب و،
دقسې محراب دلته هم پرېښی دی دواړه دقه شان محرابونه خو زمونږ عجم خلک خو خبر نه وو هغوی به چې اکثر راغله خلک نو څوک به داسې ودرېدل څوک به داسې ودرېدل لمانځه ته ځکه هغوی ته علم نه و که نو اوس عام مسلمانانو خلاصه کې تاسو ته معلومات نه کېږي چې تال ته لاړ شي حیران وایي چا نه پوښتنه ونه کوي چې قبله اوس داسې ده که داسې ده نو دلته یې محراب جوړ کړی و دلته یې جوړ کړی نو بیا عربو حکومت داسې وکړی دې جومات ته زه خپله لاړم دنګ لوړ جومات دی دن هم دنګ دی ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی دا محراب یې دې ځانه لرې کړی د محراب شکل یې بره دیوال کې جوړ کړی دی بره دیوال کې دی دا جومات خو له ښکته دی دومره لوړ دی دن هم لوړ دی چت ډېر جګ دی نو دلته دا محراب یې واخیسته دا یې وران کړی د محراب شکل یې بره جوړ کړی دی چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعته لمونځ یې دې طرف ته کړی او دا محراب چې دی دلته نو دا دغسې ځمکې سره جوړ کړی دی چې اصلي قبله اوس زمونږ دا ده ګورئ دغه ته مسجد القبلتین نو ګورئ دې جومات کې تحویل د قبلې راغلی دی تحویل د قبلې چې راغلی په دوم کال د هجرت کې راغلی دی دا دوم کال د هجرت و چې تحویل د قبلې وشو یعنی قبله بدله شوه مخکې بیت المقدس ته لمونځ کوو د الله له طرفه حکم راغی چې اوس به بیت الله ته مخ کوئ نو داسې به مخ کوئ اوس نو ګورئ ما درته خبره عرض کړه چې سوره فاتحه کله چې په مکه مکرمه کې لمونځ پر شو نو یو ځل هلته سوره فاتحه نازله شوې ده دوم ځل چې دلته تحویل د قبلې وشو نو تفسیر مدارک والا فرمایي دې ځای کې بیا سوره فاتحه د سر نه بیا نازله شوې ده نو چې څوک وایي دا سوره فاتحه دا مکی صورت دی نو هم صحیح ده ځکه مکه مکرمه کې دا نازله شوې ده څوک چې وایي دا مدني صورت ده هم صحیح ده ځکه مدینه منوره کې دوباره بیا دا نازله شوې ده دا د تفسیر مدارک والا تحقیق دی